موږ هره ورځ له همدې ځایه شمله سیمې نړۍ او هیواد تازه حالات څارو او جزئیات یې له تاسو سره په خبري سرویسونو کې شریکوو. له شملې سره واوسئ. شمله خبرونه. سلامونه ستړي مسئ. د دې ساعت مهم او وروستي خبرونه درته زه یوسف همت وړاندې کوم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ارګ د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به خوندي وساتل شي. د افغان دولت مرکچي ټیم نن هم د کړنلارې په لانجمنو مسایلو خبرې کوي. د افغان سولې مذاکراتو پر مهال پر ځینو شرخوکو عناصرو پام وساتل شي. او د بامیانو چارواکي طالبانو په یو برید کې 9 افغان سرتیري وژلي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسمشر وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته د لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتل شي. صدیق صدیقي دا مسایل نن د اطلاعاتو د لاسرسي د نړیوالې ورځې په مناسبت ټویټ کړي دي. هغه زیاته کړې چې متحجره او تیاره فکر ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دور ته یوسي، خو د دې خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کیدونکې دی. د سپټمبر 28مه د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ یاد شوی. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین له اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچي ټیم وایي نن به هم د کړنلارې په لانجمنو مسایلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچي ټیم او تماس ډلې غړي نادري په یو کنفرانس کې وویل زموږ کوښښ همدې کې دی چې بحثونه په دغو دوو لانجمنو مسایلو باندې خلاص شي. نن به هم ان شاء الله مجلسونه ولرو. تعهد مو دا دی چې ګډه لار ورته پیدا کړو او لاړ شو اصلي بحث ته. اصلي بحث افغانانو ته اوربند دی، د تاوتریخوالي کموالی دی او دا چې جنگ بند شي او افغانان وژنه ودرېږي. د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سپټمبر له 12مې په دوحه کې خبرې کوي، خو د کړنلارې په اړه په ځینو لانجمنو مسایلو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د دولت پلاوي که څه هم رسما نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي چې له افغانستان ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنیفي فقې له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالف دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ څرګند کړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړي چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرو ملاتړ کوي. قریشي ویلي پاکستان ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د بهیر په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوکو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالف دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله په 3 ورځني سفر پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلې چې دا سفر د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د بامیانو ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د طالبانو په یو برید کې 9 افغان سرتیري وژل شوي دي. د بامیانو د امنیه قومندانۍ ویان محمد رضا یوسفي رسنیو ته وویل چې طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغک کلي کې له 1 اونۍ بریدونه کول چې بلاخره نن پای ته ورسېدل.
یوسفي تاییدوي چې د طالبانو په دې برید کې نه افغان سرتیري وژل شوي، 2 تنه یې ټپیان او 1 تن یې د طالبانو په لاس اسیر شوی دی. د بامیانو امنیه قومندانۍ وایي چې طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي دي. او وروستۍ خبره، د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د نیمروز ولایت د پنبې د کروندو او ارزونې ښیي چې سږنی حاصلات به یې 15,000 ټنو ته ورسیږي. دغه وزارت ویان اکبر رستمي نن رسنیو ته وویل چې تیر کال د دې ولایت د پنبې حاصلات 1560 ټنه وو، خو اوس نږدې 10 چنده زیاتوالی ښیي. هغه زیاتوي سږکال د نیمروز ولایت په 2250 هکتاره ځمکه پنبه کرل شوي چې له دغو کروندو څخه به څه باندې 15,000 ټنه مالوچ راټول شي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د نیمروز ولایت د پنبې حاصلات 1560 ټنه وو. نوموړی لامل پر بزګرانو د پنبې اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوي سرې، د اړتیا وړ درمل او نور اړین توکي ویشل ګڼي او وایي ترڅنګ کروندګرو ته د پنبې ننداریز قطعې هم جوړې شوې دي. نیمروز، پروان، کونړ، ارزګان، فاریاب، هرات، بغلان، جوزجان، کندوز، لغمان، تخار، کاپیسا، ننګرهار، بلخ، سمنګان، سرپل، هلمند او کابل هغه ولایتونه دي چې پکې پنبه کرل کیږي. قدرمنو اوریدونکو، دا و د دې ساعت مهم او وروستي خبرونه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، ښې چارې.